أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې د ښځو څخه پر اسلام بیعت اخیستی، او رسول الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوئ. هند ویل یا رسول الله، هغه چې نن مات کړه سوه، که هغه الهه یا خدایان وای، نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او غلا به نه کوئ. هند ویل یا رسول الله، ابا سفیان یو بخیل سړی دی، ما د ده د مال څخه یو څه اخیستی دی او نه یم خبره چې هغه ما ته حلال و که حرام. ابو سفیان چې دالته ولاړ و، هغه ویل هغه چې پخوا دې اخیستی دی هغه مې در بخښلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هند بنت عتبه یې؟ دې ویل هو، زه هند یم یا نبی الله. پر هغه تیرو سوو عفو راته وکړه، الله دې تا ته عفو وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زنا او فاحش کارونه به نه کوئ. هند ویل آیا حره ښځه زنا کوي؟ ورونو، په جهالت کې هم عربو زنا بد کار باله. حره ښځو زنا نه کول، فقط هغه مینځې وې چې زنا به کول. په حره ښځو کې زنا شاذ او نادره پیښېده. نو هند په تعجب کې سوه چې زموږ څخه څنګه د نه زنا کولو بیعت اخیستل کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او خپل اولادونه به نه وژنئ. هند ویل موږ کوچني لوی کړه او تاسې په بدر کې په لویواله ووژل. تاسې او هغه ښه پوهیږئ. دا یې ځکه وویل چې د دې زوی حنظله په بدر کې وژل سوی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه د دې پر خبرو ډیر وخندل، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تبسم وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هر خبره کوي دا په مقابل کې یو څه وایي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې به بهتان نه وایاست، هغه چې یو څوک په بل چا پورې د عیب خبرې تړي. هند ویل والله بهتان ډیر بد کار دی، او ته موږ نه امر کوې مګر په معقولو او ښو اخلاقو. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په ښو کارو کې به زما نافرماني نه کوئ. هند ویل په والله موږ په دې مجلس کې نه یو کښېنستلي چې زموږ په زړو کې دې دا وي چې موږ به ستا نافرماني کوو. یعنی موږ دلته په صدق او اخلاص راغلي یو، او دا مو اراده ده چې ستا اوامر به منو. کم وخت چې هند کور ته ولاړه، هغه بت چې دوی په خپل کور کې درلودی هغه یې مات کړ او ورته ویل یې موږ په تا خطا وتلي یو. دا د ښځو بیعت و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مغفرت دعا ورته وکړه. ورونو، موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 10 نفرو د وژلو امر وکړي، چې په هغه جمله کې عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هم و، او دی هغه څوک دی چې وحی یې لیکلی او بیا مرتد سو.
دی هم په مکه مکرمه کې پټ و. څرنګه چې عبدالله ابن ابي سرح د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و، نو یو عثمان رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي چې زه په فلاني ځای کې پټ یم. عثمان رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی. عبدالله ورته ویل زه باید څه وکم؟ عثمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا د وژلو امر کړی دی. والله مسلمانان دې د کعبې شریفې پر پوښو پیدا کې وژني دي. عبدالله ویل چاره څه ده؟ ویل چاره دا ده چې مسلمان سي، بل اسلام بل د خلاصون لار نه لري. عبدالله ویل مسلمانېږم، خو تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې څنګه ورسم؟ عثمان رضی الله تعالی عنه ویل ځان وپیچه، مول ووهه او درځه، زه به دې ورولم. ده هم مخ پټ کړي او د عثمان رضی الله تعالی عنه سره رهي سو. دا خو معلومه خبره ده، کم څوک چې د عثمان رضی الله تعالی عنه سره ملګری او رهي وي څوک کار نه پلري. څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خیمې ته ورسېده. هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو یوه ډله ناسته وه چې په دې جمله کې یو انصاري هم و، او د هغه وژل سوي یا شهید سوي نفر د کورنۍ څخه و، کم چې د احد په ورځ یې یو مسلمان په خطا کې وژلی و، او بیا د هغه وژل سوي مسلمان ورور چې اصلا کافر و او ځان یې مسلمان ښکاره کاوه او د ورور دیت یې هم واخیستی، او بیا یې پس له دیته د خپل ورور قاتل په غدر سره ووژي. نو د دغه وژل سوي بلکې شهید سوي انصاري د اقرباو څخه یو نفر دلته موجود و، او په عین وخت کې دا نظر هم ایښی و که عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح په لاس راغلی، که څه هم د کعبې شریفې تر پوښو لاندې وي، په والله زه وژنم. د دغه عبدالله وژنه پر ځان نظر کړې وه. نو دغه انصاري صحابي هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې ناست دی. دا دی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې عبدالله ابن ابي سرح ورسره ملګری دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خیمې ته راغله. اول عثمان رضی الله تعالی عنه و خیمې ته ورننوتی او ویل یا رسول الله زما سره عبدالله ابن ابي سرح را سره دی، راغلی دی چې مسلمان سي، نو بیعت ورسره وکړه. په دغه وخت کې عبدالله هم خیمې ته ورننوتی. اوس هغه څوک چې وینه او مرګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه مباح ګرځول سوي دي، غواړي چې په مسلمانېدو سره خپل ځان د مرګ خلاص کړي او غواړي چې بیعت وکړي. نو عبدالله ابن سعد د بیعت دپاره خپل لاس و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور اوږد کړي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس نه ورته راوغځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ټول نیولی دی او ساکت دی، څه نه وایي. خلق ورته ګوري. عبدالله لاس ورغځولی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس نه ورکوي. څو لحظې سکوت او خاموشي وه، څو عبدالله هم خپل لاس ټول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت څخه ممانعت او خودداري وکړه، ځکه دا هغه سړی دی چې یو وار مسلمان او بیا مرتد سو، او دا اوازې هم اچولې چې قرآن مجید مشوه او اړول سوی دی، شخصا ما تغیر پکښې راوستلی دی. تر دې لو ګناه چیرې ده چې پر الله جل جلاله درواغ وایي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت څخه ممانعت کاوه. بیا عثمان رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله پر اسلام بیعت ورسره وکړه. دوهم وار بیا عبدالله د بیعت دپاره لاس ور اوږد کړي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم وار هم لاس نه ور وغځاوه. خلق ورته ګوري. دا اول وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت دپاره چاته لاس نه ورکوي. یو نفر راغلی دی غواړي چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نه قبلوي.
لاس یې ټول نیولی دی. په مجلس کې سکوت او خاموشي ده، هیڅوک څه نه وایي. دریم وار بیا عثمان رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله بیعت ورسره وکړه، په والله غواړي چې مسلمان سي. دریم وار بیا عبدالله لاس ور وغځاوه، بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه وخت دپاره لاس ټول نیولی و او بیا وروسته یې لاس ور وغځاوه او پر اسلام یې بیعت ورسره وکړي. نو عبدالله ابن سعد مسلمان او د وژلو څخه خلاص سو. اوس په امن او امان کې سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې څخه ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وناستو خلقو ته وکتل او وی فرمایل الیس فیکم رجل رشید، ایا په تاسو کې یو پوه او عاقل سړی نسته؟ کم وخت چې ما د ده د بیعت څخه لاس راټول کړي چې ور ولاړ سوی وای او وژلی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه سړي ته وکتل چې د دغه عبدالله وژل یې پر ځان نظر کړي وه او ویل ما د ده د بیعت څخه ممانعت نه کاوه مګر د دې دپاره چې ستا نظر پر ځای سوی وای. تا د ده وژل پر ځان نه و نظر کړي، اوس هغه ستا په حضور او مخته و او بې له امانه و. تا ولیدم چې ما د ده د بیعت څخه امتناع وکړه او ته نه ور ولاړېدې چې ویې وژنې. هغه انصاري ویل یا رسول الله والله نسوم پوه، که تا ما ته په سترګو اشاره کړې وای ما به وژلی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما کان لنبی ان یقتل بخائنة الاعین، یعنی نبی لره دا نسته چې یو څوک دې د سترګو په اشاره ووژني. انبیاء علیهم السلام څوک د سترګو په اشاره نه وژني، د انبیاو وژل په صریح امر سره وي. نو عبدالله ابن سعد په دغه طریقه د مرګ څخه خلاص شو. عکرمه ابن ابي جهل چې دی هم یو د هغه لسو نفرو څخه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د وژلو امر کړی و، بالکل د مکې مکرمې څخه د باندې تښتېدلی و او جدې ته ولاړ. څرنګه چې جزیرة العرب اوس اکثره د اسلام تر حکم او تسلط لاندې ده، نو عکرمه د پټېدو ځای نه درلودی. هلته په جده کې په یوه کښتۍ کې سپور سو، غواړي چې تر جزیرة العرب د باندې وتښتي. په دغه وخت کې چې عکرمه وتښتېدی د عکرمه ښځې ایمان راوړي او مسلمانه سوه. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله کمی عکرمه مسلمان درته راوستی امان ورکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، که عکرمه مسلمان راغلی په امان دی او امان ورکوم. نو د عکرمه ښځې وویل یا رسول الله زه مسلمان راولم. بیا نو ښځې د عکرمه معلومات وکړي، ورته معلومه سوه چې هغه جدې ته تللی دی. ښځه یې جدې ته پسې ولاړه، هلته چې معلومات وکړي خلقو ویل هغه په کښتۍ کې سپور سو. اوس نو په دغه وخت کې چې عکرمه په کښتۍ کې سپور سو دریاب توپاني سو، څپې یې وهلې. هغه خلق چې په کښتۍ کې سپاره وه خپل مرګ یې په سترګو ولیدی او ټولو په دعا شروع وکړه. که څه هم د کښتۍ سپاره خلق ټول کفار وه، خو رجوع او دعا یې ټوله ویوه الله ته وه، د یوه بد نوم هم نه یادوي. عکرمه ورته ګوري چې دغه ټول خلق بې له الله جل جلاله څخه بل د هیچا څخه کومک او مدد نه غواړي، د بوتانو څخه کومک نه غواړي. ورونو اوس هم ټول کفار او نصارا دغسې دي. کم وخت چې زلزله یا یو بل لوی آفت پر راسي نه وایي چې یا عیسی، بلکې وایي یا الله. عموما ټول انسانان د آفت او مصیبت په وخت کې بې له الله څخه بل څوک نه یادوي. اوس عکرمه ورته ګوري دغه ټول خلق هغه خلق دي چې د بوتانو عبادت کوي، مګر اوس د یوه بت نوم هم نه یادوي، بلکې ټوله و الله جل جلاله ته نارې وهي. نو یې د ځان سره وویل هغه چې په بحر او دریاب کې نجات ورکوي، په وچه کې هم هغه ذات رب
او نجات ورکوونکی دی. نو یې اسلام وزړه ته لار وکړه. کم وخت چې دریاب آرام سو ویل ما بیرته ساحل ته بوځي او کښته مې کوي. عکرمه یې بیرته جدې ته راوستی او کښته یې کوي. په جده کې یې خپله ښځه ولیده. ویل څنګه راغلی یې؟ ښځې یې ورته وویل که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مسلمان ورغلی هغه امان درکوي. ده ویل والله زما زړه ته هم ایمان ننوتلی دی. نو عکرمه بیرته مکې مکرمې ته راغلی او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ده په ایمان ډیر خوشحاله سو ځکه د دې امت د فرعون زوی مسلمان سو. دا د عکرمه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه وه. د صفوان ابن امیه اسلام. ورون که څه هم صفوان ابن امیه د هغو کسانو څخه نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د ده د وژلو امر کړی وي، خو بیا هم دی په دې صفت چې د قریشو د مشرانو څخه یو مشر و پر خپل ځان وبېرېدی او د مکې مکرمې څخه وتښتېدی. کم وخت چې د صفوان ښځې چې مسلمانه سوې وه ولیده چې عکرمه په امان سو، نو و عمیر ابن وهب الجمحي رضی الله تعالی عنه ته ورغله او د صفوان د امان په باره کې یې خبرې ورسره وکړې. عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه د صفوان د ښځې په ملګرتیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د صفوان دپاره یې امان ځینې وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو که صفوان مسلمان سو امان ورکوم. دوی ویل یا رسول الله صفوان د ضد او عناد خاوند دی، که مسلمان نسی امان ورکوي؟ ویل هو را دې سي 4 میاشتې امان ورکوم. عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله د صفوان د امان دپاره یوه علامه راکه چې دی په قانع کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله مبارکه لنګوټه یا پټکی هغه چې د مکې مکرمې د فتح په ورځ یې تړلی و ورکړي. ویل دا زمان د امان علامه ده. عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه پسې ولاړی. صفوان یې هم په جده کې پیدا کړي چې د ده هم دا اراده وه چې په کښتۍ کې سپور سي او یمن ته ولاړ سي. خو عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه ورته وویل راځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 4 میاشتې امان درکوي، که څه هم پر هغه خپل کفر او شرک یې، مګر ښه خبره دا ده چې اوس مسلمان سي. صفوان ویل یا د مسلمانېدو اراده مې نسته، خو دغه امان مې قبول دی. نو صفوان پر هغه خپل شرک و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امان په سبب مکې مکرمې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل ما ته 2 میاشتې وخت راکه چې د اسلام په باره کې فکر وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل 4 میاشتې اختیار لري. بیا یې د حنین په غزا کې که څه هم مشرک و اشتراک وکړي چې دغه غزا د مکې مکرمې تر فتح لږ وروسته پیښه سوه، مګر د امان د مودې تر ختمېدو د مخه مسلمان سو. دا د قریشو سرداران و او دا یو اسلام ته د داخلېدو حالات و. اوس چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مکه مکرمه چې د ده ښار وطن او د زیږېدو ځای و فتح او تسلیم سوه. په انصارو کې دا بیره پیدا سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لې پاته نسی. نو انصارو په خپل مابین کې سره وویل آیا دا فکر نه کوئ چې الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده وطن او ښار ور فتح کوي چې د لې دې واوسیږي؟ په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ولاړ و او دعا یې کول. کم وخت چې د دعا څخه فارغه سو ویل تاسې څه ویل؟ دوی ویل څه مو نه ویل یا رسول الله. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ سو چې په کومه موضوع کې مو خبرې کولې راته ووایاست. انصارو هغه خپل حال ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل معاذ الله ژوند مې هم ستاسې سره دی او مرګ مې هم ستاسې سره دی.
ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 19 ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو چې په دغه موده کې و خلقو ته د هدایت او تقوا لارښوونې کولې او دغه ځای څخه د اسلامي دعوت او د شاوخوا د بوتانو د ماتولو دپاره ډلې یا سریې لېږلې چې د مکې مکرمې د شاوخوا قبیلو ټوله موجود بوتان یې مات کړه او په مکه مکرمه کې داسې اعلان وسو هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري په خپل کور کې د هیڅ بد بې ماتېدو نه پرېږدي او په دغه 19 ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفریانه لمونځ کاوه چې په عربي کې قصر ورته وایي یعنې 4 رکعتیزه فرضي لمونځ 2 رکعته کاوه خو لمنځونه یې نه سره یې ځای کول چې جمع ورته ویل کېږي هغه دا چې د ماپښین او مازدیګر یا د ماښام او ماخوستن لمونځ سره یو ځای کړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ قصر کاوه خو جمع یې نه ده کړې کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 19 ورځو په جریان کې د مکې مکرمې د فتح څخه فارغه او مطمئن سو نو یې دغه ځای څخه د مکې مکرمې د شاوخوا و قبیلو ته سریې یا ټولیانې لېږلې چې د هغو بوتان ور ونړوي او اسلام ته یې دعوت کړي چې اوس به دغه سریو حالات په ترتیب سره درته بیان سي اول د هجرت د 8 کال د روژې د میاشتې پر 25مه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو سپرو په ملګرتیا د هغه بت د ماتولو او نړولو دپاره ولېږي چې د عزا په نامه سره یادېدی او په هغه ځای کې و چې نخله ورته ویل کېده چې دغه بت د مشرکانو د هغه عظیمو بوتانو څخه و د قریشو او ټوله بني کنانه دپاره و خالد رضی الله تعالی عنه هلته ولاړی او بې له مقاومته د هغه خلقو یې عزا مات او ونړاوه اوس چې بیرته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې آیا یو شی دې ولیدی خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نه دې دوی نړولی بیرته ورسه او ویې نړوه خالد رضی الله تعالی عنه هم په ډېر قهر سره بیرته ورهیسو هلته چې ورغلی توره یې د پوښه کښلې وه او د هغه بت ځای ته ورننوتی د هغه ځای څخه یوه توره لڅه ښځه ورته راووته چې د سر وریښتان یې ایله او پاشلي وه هغه د بت خدمتګار چې موږ ملنګ ورته وایو پر ښځه یې نارې وهلې خو خالد رضی الله تعالی عنه توره ورسره کړه او ښځه یې 2 ځایه کړه بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او دغه کیسه ورته وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دغه عزاو او د دې څخه ناامیده سو چې بیا دې ستاسې په ملک کې عبادت وسي دوهم دغه د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و هغه بت ته ورولېږي چې د سواع په نامه سره یادېدی چې دا د هذیل د قبیلې بت و او د مکې مکرمې څخه 3 میله لرې د رهاط په منطقه کې پروت و وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته